کرام په دې برخه کې په ډېر ادب او احترام بلنه ورکوم د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال جناب مولوي محمد نبی عمري صاحب ته چې تر دریځه راشي او د غونډې برخوالو ته خپله عالمانه او په زړه پورې وینا واوروي. ډېر قدرمن محترم د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال جناب مولوي محمد نبی عمري صاحب، بیا هم غوښتنه کومه پاس چتونه خالی دي، دا کوم کسان ولاړ دي مهرباني وکئ چتونو ته وخېږئ، او د برنډو کې چې کوم کسان ولاړ یئ د علماو خبرو ته غوږ ونیسئ، شور او خبرې مه کوئ، د جلسې نظم مه خرابوئ. موږ کوشش کوو چې جلسه په خپل ټاکلي وخت 12 بجو باندې ختمه کړو. نو د مقررینو علماء کرامو په خدمت کې احتراما عرض کوم چې د وخت ډېر لحاظ راسره وساتئ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله خالقنا العظيم. د هر سنه مخکې ټولو فضلاو فارغینو کرامو د دوی اقرباو اساتذاو شيوخو خصوصا د جامعه مظهر العلوم محتمم او استاذ جناب مولوي صاحب ابو فرید عبدالرحیم ته بلکې ټول د خوص مسلمانانو ته د دغې عظیمې کامیابۍ مبارکي وایم. خدای تعالی دې ټولو ته مبارک کړي. الله تعالی دې د دوی په استادانو شیخانو صاحبانو لکه جناب شیخ صاحب ګلمرجان او زه به تحدیث بن نعمت وکړم، دی دې خفه کېږي نه، د یو کتاب زما شاګرد هم دی، دا په دې خاطر چې خپل د خوشحالۍ اظهار وکړي او انشاءالله دا یې هم وایي. الله تعالی دې د ډېري د خلکو د ټولو قومونو د خدمتونه قبول او منظور کړي. ورونو موږ ته استادانو ویل دغه یو آیت کریمه چې معلوم شو، الله فرمایي چې هغه خلک چې ایمان لري عمل صالح کوي دا د نورو خلکو د بریا د څه نه بهتره. وروسته الله تعالی جزا ذکر کوي، وقت مختصر دی خو په اخر کې الله فرمایي ذلک لمن خشی ربه، دا جنتونه دا د الله رضا او رضا د هغه چا لپاره دی چې څوک یې الله نه ویني. الله دې موږ خاشعين جوړ. نو بیا به استادانو فرمایل چې انما یخشى الله من عباده العلماء. کلمات دي انما علماء فرمایي د حسب لپاره ده د الله نه ډېر ویریدونکي خلک علما دي. نو شاته به دغه کلمې ورپسې راوړي ذلک لمن خشي ربه انما یخشى الله من عباده العلماء فينتج ان ذلك المذكور للعلماء. عوام ورونه دې خفه کېږي نه، ځکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم كن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا. وفي روايه
أو محبا أو مستمعا ولا تكن سادسا. ويا علم شا يا متعلم شا يا خادم شا يا دي علماء وطلباء سره محبت پیدا. اشرف غنی و دیغی امثال ما جوړیږي چې د امریکا د رضا دپاره یې وژنه او که محبت هم نه لري ورسره نعوذ بالله او مستمعان د هغې خبره د غوږونو د زړه په غوږونو باندې واوري. نو انشاءالله ستاسې حضور که پرون و که نن و په دې عظیمه اجتماع کې الله ته مې امید دی چې دا به مقبول وي او دا به مخلصانه وي. ورونو مخکې ډېرو شیخانو صاحبانو ډېرې مهمو خبرې وکړې، خو پرون هم ما یوه خبره کړې وه، نن یې هم کوم، خصوصا هغه ورونو ته چې هغه نن فارغېږي د ستا د فضیلت ورپسې کېږي. ورونو 20 کاله چې زموږ د وطن اشغال و د خلکو فکر هم اشغال و، ځکه هغه یهودنه هغه پلیده چې نه یې دین پېژندو، نه یې رب پېژندو، نه یې رسول د خدا پېژندو، هغې ته خلکو د ملت مور ویله، هغې ته خلکو د ملت اوله ښځه ویله. نن هم بعضې ساده او پټل او بېعلمه یا بېسواده باسواده خلک هم هغوی ته په دې باندې قایل دي. هغه څوک چې د شپې تهجد یې د ورځې کوه، هغه څوک چې د جنازې په لمانځه کې یې لاسونه پورته کوه، هغه څوک چې دعوه یې کوله چې عمرې ته لاړم د ورځې مې 500 لمانځونه کول، هغه څوک چې د صلی الله علیه وسلم کلمه نشي ویلی، د قرآن کریم د وصلح خیر آیت نشي ویلی، هغې ته یې بابا ویل. دا یو ظلم دی د انسانیت سره، د افغانیت سره، د اسلام سره، والله العظیم چې دا د هېواد سره ظلم دی. هغه فکرونه وزرای کرام اوس هم پاتې دي، هغه فکر هم اوس پاتې دی چې موږ باید د امریکا غلامان شو، موږ باید د پاکستان غلامان شو، د ډیورنډ لیکر څخه تېر شو، د امریکا دپاره یې 50,000 څخه د پاسه فوج په تیغ تېر کړ، مړ یې کړ. د امریکا د خوشحالۍ دپاره هغه دیموکراسي پرې کړه لکه مخکې جناب بشیر صاحب ورته اشاره وکړه. او په دې پسې خبره ما ته هم رایاد شوه، زه په الله درته قسم چې کله د افغانانو په نام باندې قطر ته یو ټیم د دوی راغلی و، یو مذاکراتي پلاوی د دوی راغلی و، په هغې کې دا کوترې موترې هم د 4-5 امریکایانو به په مستقیم اتاق کې تعلیم ورکولو، نرو ښځو ګډو وډو ټولو ته. زه دا نه شم ویلی چې یوازې، شاید یوازې به یې هم ملاقاتونه کړي، د هغې تعلیمات به یې موږ ته راوړل، تاسې دا غوښتنه وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ، د تعلیم د پلاوي نه دا غوښتنه وکړئ. او کله به چې د دوی بدران ورته راغلل، بیا به د هغوی سره یو ځای عکسونه وباسل، دوی به یې څنګونو ته ولاړ وي. نو زما دې په الله باندې قسم دی، دا دومره یوه بده صحنه وه، دومره یوه د اوسۍ د بېغیرتوب صحنه وه، او دومره د خفګان صحنه وه چې په ټول عمر کې به ډېرې راغلې وي، مګر دا هم د عظیمو صحنو یوه صحنه وه. خدای تعالی د هر څه نه خلاص کړي.
بمنطقه بدلیله غیر معقولې غیر مشروعې غوښتنې چې زموږ نه کېدلې چې د افغانستان په خاوره بهر ته حاکم خو لا پرېږده د افغانستان په جمهوري نظام کې به هلته شریک وي تر څو چې دغه باطلې او دغه بېهوده بېوجدانه او غیر معقولې غوښتنې ومني خو طالب جان ته هم الله تعالی عقل ورکړی و یو طرف ته نظامیان ودرېدو څوک چې شهیدان دي خدای د شهادت قبول کړي الله دې په خپل دیدار ونازوي او څوک چې ژوندي دي الله تعالی د نور او عمرونه هم د دین د دفاع د وطن د دفاع لپاره ورکړي خصوصا د موږ مشران جناب خلیفه صاحب جناب وزیر صاحب دفاع صدر ابراهیم صاحب الشیخ صاحب بیت الله فلسطین دوی به جوابونه رالیکل وایي ګوره په موږ باندې زړونه ونه سوځل موږ په سنګر کې قوي یو د دښمن هر تعرض ته مدافعان لرو خو له خپل دریځه او له خپل دین او له خپل هدف ورته تېر شو چې کله به د دوی جواب موږ راغلو الله تعالی مو دومره خوشحالي موږ نصیب کړه ځکه کله نه کله که چېرته به موږ نرمښت ته قایل شو هغه نرمښت چې هغه په دې مباحو په درجاتو نو کله به چې د دوی جواب راغلو بیا به نو موږ هم الحمدلله د اسمان سره خبرې کوو دا د دې مجاهدینو د دې فدایانو او د دې نو نن هم موږ دا فکر ونه کړي چې اسلامي امارات به د چا دا فکر ونه کړي چې اسلامي امارات به په دین باندې سودا وکړي خلیفه صاحب یعقوب صاحب شیخ صاحب به په دین باندې سودا وکړي د خلیفه صاحب په نمایندګۍ باندې هغه راتلو خو یقین وکړي چې د عذرونو سره مخ شو دومره به درته ووایم چې دا نظام دا به حامي محافظ د دین وي دا به ستاسو د عقیدې حفاظت کوي ستاسو د ناموس د مال حفاظت به کوي دا به د دغې خاورې د ارضي تمامیت دفاع کوي خوښه دې خپله که الله ته ورځي او خدای نه خوستا که دنیا ته ورځي که اسلام ته ورځي او که دیموکراسۍ ته ورځي الله دا وضعه کړې ده فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا قرينه وروسته موجوده الله فرمایي والكافرون هم الظالمون دا د الله فیصله ده ضمیر فصل راغلی مبتدا منحصر په خبر منحصر په مبتدا او هلته الله فرمایي انا اعتدنا للظالمین نارا کافران ظالمان دي الله فرمایي چې ما ورته نار دا مجهز کړی نو ای خلکو د الله په خاطر باندې دا خپل قربانۍ ضایع نه کړئ د دې خپلو قربانیو قدر وکړئ د خپل نظام حمایت وکړئ یو مسله که پیښه شي دا په دې باندې مه تحمیلوه چې دا قومیت دی دا پښتون دی دا پرسیبان دی دا خوستی دی او دا کوچی دی او زدران دی وایي یو چا ته چا وویل سپي غوږ درنه یوړو لاس یې دلته نه اچولو منډې یې وهلې د سپي پس لا عصبیة فی الاسلام رسول الله فرمایي په دین کې دا نشته چې زه پلانی قوم یم زه پلانی قوم نه که یو څوک ظالم و یو څوک غل و یو څوک اختطافګر و ولو که ستا ورور وي ستا کاکا وي بیا هم د نظام په جانب کې ودرېږه د مظلوم دفاع وکړه ځکه الله فرمایي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الايه هغه خلک چې ظالمان دي د ظالمانو افعال کوي
د هغوی ته میلان مه کوه. رسول الله ته فرمایي ولا ترکنوا موږ ته فرمایي قولا فعلا عملا د هغې طرف ته میلان مه کوه. دا پرېږده اسلامي محکمې دا پرېږده نظامي محکمې ته. دا که ظلم و دا که جبر و دا په سزا ورسېږي دا که داسې وه چې صفا و الله تعالی به یې صفا نه وباسي مشکل نشته. خو خپل جهاد خپله قرباني وروره د هغې نه غلطه استفاده مه کوه. په تېره زمانه کې د مرګ نه مخکې کله چې دلته هم د طالبانو یو نظام و یو مجاهد راغلو د یو چا سره یې دعوا وه عفه ډېره غواړم د خبره به مناسب نه وي خو رایاد شوه وایي ما داسې جهاد کړی دی قرباني مې کړې ده پلان مې کړي اسمان مې کړي دغه سړی ملامت دی. کله هم چې حقیقت وکتو دی چې ورسره راغلی و نو دی ملامت و هغه ملامت هغه به یا خلقی و یا پرچمی و څه خدای خو به وهلی و چې هر څه ما ورته وویل بېادبي ډېره ما اوس نه کوم دا خبره خو هغه وخت کې زغري وه. ما ورته وویل چې ګوره د دې کلمې نه استفاده مه کوه. د جهاد په زمانه کې په هغه وخت کې ډېرې کچرې مجاهدینو په دې باندې اسلحې وې. ډېر نور حیواناتو مجاهدینو هغه استعمالول خدمت یې د هغې نه اخیست خو جهاد یې په خپل ځای باندې پاتې. دا د جهاد کلمې باندې غلطه استفاده مه کوه. په دې باندې شخصي ګټه مه کوه. دا وسطه قیامت کې وسطه. دا جهاد په موږ مه خرڅوه. دا جهاد په دې ولس مه خرڅوه. الله ته ووایه چې خدایه ستا دپاره مې قرباني ورکړې شهید مې ورکړی ستا د دین اوس هم خادم یم سپاهي یم محافظ یم خدایه یمنون علیک ان اسلم. الله فرمایي وایي یا رسوله دا خلک په تا باندې احسان باروي وایي موږ ایمان راوړی دی موږ اسلام راوړی دی هغه ده و دغه ده. وایي ته ورته ووایه چې بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. وایي دا ورته ووایه چې الله په تاسو باندې احسان باروي چې تاسو یې دغې لارې ته راوستلي ایمان یې در نصیب کړی دی. زه وایم 100 کاله د موږ مولایان صاحبان هم غلط شول الله دې عفو ورته وکړي. جهادي رهبران قومندانان هم غلط شول هغه هم د ډیموکراسۍ په لین کې ودرېدل. که ژوندي وي خدای دې هدایت ورته وکړي او که مړه وي الله پوهېږي دوی پوهېږي موږ ته یې د خاتمې پته نشته. خو په تا چې الله دا رحم وکړ محبس ته یې بوتلي زخمي یې کړې له وطن یې مهاجر کړې فراري یې کړې ته د الله نه شکر وباسه چې یا الله ډېر شکر چې دا نعمت دې په ما باندې کړی. غرض مې دا دی وروڼو د دې نظام دفاع وکړئ. دا نظام چې ټوله دنیا ته یې ماتې ورکړه دې ته زردران او کوسکی او منګل او کوچی کندری دا هېڅ ولاړېږي. خو نه دا نظام به د مظلوم حقوقو نه دفاع کوي. دا نظام به ظالم رانیسي. هغه بله ورځ چې په لکڼو کې واقع شوې وه یو ظالم لګېږي اجرتي قاتلان او مسلح خلک په کور کې ننباسي دې دپاره چې هغه بل جنیب په هغې باندې وډر کړي ویې وژني تر څو چې ځمکه ور پرېږدي حقوقي دوا ور پرېږدي. طالب چې ورځي هغه رانیسي نو فیسبوک دی او میډیا ده او ټویټر ده. خدای دې هدایت درته وکړي. دا فیسبوک خو 100 کاله تا د موږ د تبلیغاتو دپاره وچلولو. دا ټویټر خو 100 کاله تا د موږ د تبلیغاتو دپاره وچلولو. خو ځان دې وشرمولو هسې ځان نه پېژنه. الحمدلله موږ بیا هدف ته ورسېدو نظام بیا هدف ته ورسېدو. نو غرض مې دا دی وروڼو بخښنه غواړم وخت اوږد شو. یو توصیه د همزولي په صفت باندې دې فضلاو ته کوم خدای دې وکړي چې شیوخو تر مخه بېادبي نه شي. عفه غواړم خپله عقیده هم وساتئ د خلکو عقیده هم وساتئ. دلته ډېرې ډلې ډلې شته
بعضې ډلې داسې هم شته چې بیا دلته مډري کلچره کوي خو خیر داسې ډلې هم شته چې په نن سبا کې به انشاءالله د موږ له طرفه د هغوی د کار په بندیز باندې اعلامیې واورئ خو اوس درته وایم یا داعش دي یا د داعش هم همفکره خلک دي د دې خلکو نه ځان وساتئ خپله عقیده وساتئ ما مشرکین جوړېږي نه د الله جوړ کړي نه جوړېږو ما مبتدعین جوړېږي نه جوړېږو نه د الله تعالی موږ جوړ کړي او نه د الله موږ غیر مقلدین هم جوړ کړي الله دې ونه کړي او خدای تعالی دې ټول بزرگان صوفیان ائمه علما علماګان کې د ستر کې لوی کړي خو یوه خبره بله هم باید خیال کې وساتو ورونو کله نه کله یو انسان د بل انسان شاګرد وي یو طالب یو استاد شاګرد وي یو مرید د چا مرید وي د یو پیر مرید وي خو داسې افراط په هغې کې ترنه وشي داسې افراط په احترام کې ترنه وشي نعوذ بالله چې هغه یا حالت د بدعت ته ورسېږي یا د شرک ته ورسېږي یا خپله عقیده د لاسه ورکړي پیري هم کوئ مریدي هم کوئ تقلید هم کوئ ذکر اذکار هم کوئ ځکه قد افلح من زکاه الله فرمایي خو داسې درجې ته ځانونه مه رسوئ چې د ما مرید دي او د ما شاګرد دي ما ته عقیده د علم غیب ساتي نعوذ بالله نه دا پیر ته دا وایي نه دا استاد ته دا وایي په دې باندې خاص تمرکز وکړئ خاصه توجه وکړئ جناب شیخنا و شیخ الحدیث مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله د هغې نه موږ دا وظیفې اخیستې دي خو په دې موږ نه یو پوه شوي چې ده دا یو حرکت هم کړی وي چې زه د تاسو پیر یم تاسې زما مریدان او نه اوسني پیران مې شته تاسو ته دا ووایي دلته د بزرګان نه یادوم ګوره غلطه استفاده ونه کړئ خبرونه لکه پرون د خلیفه صاحب د خبرونه غلطه استفاده شوې وه ټویټر د فیسبوک د نه هغه خلک چې هغه درته وایي نعوذ بالله چې مخکې د الله نه ما منم ته چې راشې زه په تا پوهېږم چې تا څه عمل کړی دی دا علم غیب ده وما یعلم الغیب الا الله دا تا ته پیران صاحب ما نه وایي دا عقیده ته هم ما سره او کرامت علما ناست وایي دا د ولي په اختیار کې نه دی کرامت د یو پړکې مثال لري یو سړی دی بزرګ دی کرامت چښتن دی دا د ده په اختیار کې نه دی چې زه د اوس سوال وسم فلاني ځای ته د لاړ شم نه دا د الله په اختیار کې دی کله کرامت وي او کله نه وي نو غرض مې دا دی ورونو ډېر متوجه اوسېږئ خبرې ختمول غواړم شاه ولی الله صاحب فرمایي وإنكار الشيطان يكون نامش ولي قال ولي نستلعنت بل ولي ويو بير لخلق تويش زبيريا وسنة رسول الله برابر نده ومذهب الإمام أبو حنيفة برابر نده دي كتاب الله مخالف عملون كوي بیا هم خلق تويش زبيريا دماغ مریدان شیطانی کارونه کوي شاه صاحب فرمایي وایي دا کېږي په دې پیر کې لعنت د دغه پیر د دغه استاد سیرت او صورت دواړه په کتاب الله په سنت رسول الله باندې پیش کړه دواړه په مذهب د امام ابو حنیفه صاحب باندې پیش کړه که چېرته داسې وای چې برابر و لاس یې هم مچوه پښې هم مچوه خبره یې منه که برابر نه و طالب جان ځان دې وساته چیرې نه چې د 12 کاله خولې دي عبث شي او تباه شي خبرې مو ډېرې اوږدې کړه په غاړه ورونو یوه خبره درته کوم خفه نه شئ هغه ورونه چې هغه په کور کې طالبان نه لري حافظان نه لري د الله په خاطر باندې حاجیانو صاحبانو یو طالب که ډېر نه وي اقل شی یو حافظ په کورونو کې پیدا کړي والله بالله ثم تالله چې په آخرت کې به وایي چې هغه د محمد نبي خبره مې ومنله خدایه دا څومره عظیمه ګټه ماته ورسېده ټول کور به دې اصلاح وي ټوله کورنۍ به دې اصلاح وي اخلاق به یې کنټرول وي
عقیده به کنټرول وي، کلی به کنټرول وي، منطقه به کنټرول وي. دا یو سوال درته کوم، دا ومنئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. افا غواړم خلیفه صاحب یقیني خبره ده، روغتیا ده، ټولو ته سلام هم ویلو، معذوره هم مشران او راتلو هم درې وارې ما ته میسیج کړی دی، وایي که زم ډاکټرونه مې ټول پاتې کېږي نو موږ چې موازنه وکړه په هغې کې تقریبا ډېر خیر و. په هغې کارونو کې ملګرو ورته ووایي چې بس مشکل نشته، تا ته اجازه ده. نو وایي که د موږ له طرفه د مدرسې سره شکر دی سخت کلی چنداق نشته، تېر کال مو مغزه په چنداق وړلي. وایي که د ما له طرفه مدرسې سره یو څه کومک ورکوئ مشکل نشته. نو موږ 3 لکه افغانۍ د خلیفه صاحب له طرفه دې مدرسې سره به انشاءالله کومک کوو. آخر دعوانا خو تاسو به ویلو چې دا پرون چې خلیفه صاحب محترم کومې خبرې وکړي ورونو متوجه شئ، لطفا متوجه شئ. دلته یو اندړې بولي رحمت الله اندړ، دا د یهودنې لمسی دی که بچی دی ولا نه پوهېږم څه خېږي، ځکه ځان ته ملا هم وایي ډېره دفاع هم ترې نه کوي. خلیفه صاحب خدای تعالی دې نور خلیفګان هم دا رقم په زرګونو مبتلا کړي. الله ته مو ویلي چې ریا نه کوو، حقایق وایي. هغې دا ویل پرون چې موږ نه غواړو چې خپل فکر په ولس باندې تحمیل کړو. هغه فکر چې هغه شخصي وي خدای نه پسته، هغه د دین د شریعت په چوکاټ کې نه وي، دا هېڅکله نه غواړو. دا حالت نه موږ برداشت کولی شو، نه یې ولس برداشت کولی شو. موږ به د ولس خدمت کوو، ځکه د ولس په همکارۍ بعد نصر الله د ولس په حمایت باندې دغه ځای ته الله تعالی رسولی. که څوک شهیدان وو، که زخمیان وو، که هر څه وه، که یا بندیان وو، نو نن به موږ دغې ولس ته حقوق ورکوو، هغه حقوق چې الله ورکړي دي، الله رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي دي. وایي دا باید څوک فکر ونه کړي، دا تبلیغات باید موږ پسې ونه شي، او دنیا دا موږ ته یوازې دسیسه یو پناه باید جوړه نه کړي چې دا خلک خلکو ته حقوق نه ورکوي، دا زنانهو ته حقوق نه ورکوي. زنانه خو دوی ژوندۍ ښخولې کافرانو، خو اسلام مو چې ژوند ته یې راوباسه. البته که هغه حقوق غواړي چې هغه د دین سره په ټکر کې دي، هغه د خاورې د ساتلو د تمامیت سره په خطر کې دي، هغه د موت د عالي منافعو او مصالحو سره په ټکر کې دي، دا د یو زنانهو په حق کې نه په یو ځای کې هم دا حقیقت نه وکړي. دا فکر او سوچ نه کړي. البته نور غلط تبلیغات دي، د خلیفه صاحب خبرې په پلني انتقاد و، پلني انتقاد و، په عبارت انتقاد و. ظالمه چې د خلیفه صاحب انتقاد په عبارت راشي خو په ځان انتقاد شي، او یو منتقد کله په ځان انتقاد کوي. خو بهرحال غرض مې دا دی ورونو چې دا نظام د تاسو نظام دی، حمایت یې وکړئ، ویساتئ. هغه خلک چې نه پوهېږي، هغه خلک چې اوس هم په جهل کې دي، اوس هم په تیاره کې دي، هغې ته مشورې ورکړئ، نصیحتونه ورکړئ. زه په الله قسم درته خورم چې ما علي قدر امیر المؤمنین شیخ عبد الله صاحب لیدلی، څو واره مې لیدلی دی. که دومره مشفق او دومره رحیم ما په خپل ژوند کې حقاني صاحب خو نه یم، دا مرحوم د عمراو کې درته وایم یا به هغه وي یا به دی چې په دې ولایت مهربانه او په دې خلکو باندې مهربانه دی، د دوی د دین د غیرت د عزت و د ناموس د حریت د استقلال هم ورسره دی. تبلیغاتو ته توجه مه کوئ، الله ته متوجه شئ، د ملک خپله جوړ کړئ. پرون هم خلیفه صاحب ته وویل یو مجاهده شفاخانه نه لرو، 20 کاله یې راته جوړه نه کړه. یو ډاکټر یې چې روزلی و هغه یې ځان سره وتښتولو، انجینر یې ځان سره وتښتولو، دې دپاره چې دغه وطن همداسې د سرنوشته پاتې شي.
خو الله به یې نه پرېږدي. ان الله غیور یحب الغیره. که موږ تاسو د الله په دین باندې غیرت وکړو، الله په موږ باندې غیرت کوي. یو خوب درته بیانوم، بس بخښنه غواړم. خلیل فدایي صاحب په دې باغ سارا باندې چې حمله وشوه، شمس الله فدایي صاحب چې غټ موټر په هغې کې انفجار وکړو، الله دې قبول کړي. نور فدایان ورپسې شاته وو چې دا یې بیان کوي چې دومره خوشحاله یم، زړه خو نه شم راوباسلی. د هغې ورور مې ولید تېره جمعه کې مولوي صاحب امیر الله یو مدرسه کې مدرس دی. ما یې چې کله د حالات افشا شوله چې دا فدایي فلانی و فلانی و شهید تاسو باندې څه تېرېدل، وایي دې کې شک نشته موږ ډېر په ډار کې وو او ډېر سخت وېرېدو. زه او مور مې وروڼه مې په دې انتظام کې وو چې چېرته پټ شو او چېرته کډه یوسو. خو دا خلیل فدایي په خوب کې راغلو. بعضې خلک په ویښه هم خوبونه ویني، هغه ماته داسې به اشرف غني هم په انګریزۍ کې خوب لیدو. وایي مور مې خوب ولیدو، دا خلیل فدایي په خوب کې ورته راغلو، دوه زمریان ورسره وو. په دې قسمونه خوړل. ډېر یو متواضع انسان دی، ډېر خلک یې پېژني. ما یې د اوسه پورې ماته ولې نه راته چې پوس کوم وایي شرمېدم. یو ملګري راوستلی و. وایي خوب کې دوه زمریان ورسره دي، مور مې د خوب لیدو. وایي مور ته مې وایي چې مورې ډارېږئ ما، دا زمریان د ما د کور د حفاظت دپاره الله تعالی ماته راکړي دي، تاسو مطمئن اوسئ چېرته رانه شئ. وایي هغه ورځ وه چې کلي ته د هغې نه وروسته چپه راغله، د سرو لیوانو چپه راغله او خړ ګیدړان هم ورسره وو. ټول کلی یې تلاشي کړو. والله العظیم که د موږ کور دروازه یې هم ولې ټکولې. دوهم وارد څو ورځې بعد بله چپه راغله، خالص د موږ په کور پسې راغله، د موږ کور یې محاصره کړو. حیران شو چې خدای اوس وایي دننه څوک نه راځي، نه څوک رالېږي، نه دروازه ټکوي، نه غږ کوي. نو په دې وخت کې ما وویل چې د باندې ووځه. وایي زه ووتم له دروازې نه خپل روان یم او غږ یې هم راباندې ولاکه کړی وي چې چېرته ځي. داسې یو ساعت دوه ساعته کور محاصره ده، چپه ده. هلته لاړ، ړنده و کډه کړه، هغه لاړه. او یو په بل هم درته ووایم، کیدای شي زمونږ په کور کې هم ځل وي د ما کشر ورور حافظ رشید چې کله امریکایانو په ده باندې چپه ووهله، کور ته ورپسې راغله، اووه اته ځله ماشومان یې په سپیو خوړلي، پسې کړي پسې کړي. خو بهرحال نو کوټه کې دی، پلار مې ورته وویل چې د زنانهو کوټه کې ودرېږه، هر څه چې کېدل هسې هم کېدل. که کله نوي ټوپک در سره نه بیا که ځان ورکوي که نه ورکوي. وایي کور ته امریکایان راغله، په دې انګړه کې موږ انګړ ورته وایي ګرځي راګرځي. وایي والله لازم که دې کوټې سره نږدې شوي یم. دا ولې ځکه د الله وعده ده چې تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. خلیل فدایي د الله د دین نصرت کړی و، الله د ده کور حفاظت وکړو، نصرت وکړو. که موږ د دغه دین حفاظت وکړو، دا نظام وساتو، الله به د موږ نصیر وي، د موږ به حافظ وي. واخر دعوانا سر دی راپورته کړه جانانه عدالت راغلی، ستا په وینو ودان شوی امارت راغلی، سپېڅلې وینې دې قبولې په درګاه د رب شوې، شهید ستا د قربانیو کرامت راغلی. مولا عمر په قدم به دې رفتار کوتل، مولا عمر په قدم به دې رفتار کوتل، چې تا غوښتلو بس همغه صداقت راغلی. د جهادي ډګر سالاره ستا ارزو پوره شوه، ای حقاني جلال الدین حقانیت راغلی. د انا الحق نعره د پورته شولو وینو څخه، اختر محمد منصور زړونو کې الفت راغلی. د شاهي کوټ له سردرو مبارکي درکوم، سیف الرحمن منصور بیا د قیادت راغلی.
د صادق جان د قلم نوکه د تیره پاتې شي د صادق جان د قلم نوکه د تیره پاتې شي د سپین بیرغ لاندې ژوندون د صرافت راغلی نعره تکبیر نعره را سره بدرګه کوي نعره تکبیر د افغانستان اسلامي امارات